د سوله پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو دا ځلې د پکتیا ولایت د ګردیز ښار څخه ومنئ. راغلیو تر څو ستاسو لپاره د روژې یوه بله خپرونه دلته چمتو کړو. همدا شیبه موږ چې چیرې ولاړ یو دې ته مرکزي چوک وایي. دلته به له دوکاندارانو سره، له ځوانانو سره، له کاروباریانو سره خبرې اترې به کوو. یوه بله په زړه پورې خپرونه به تاسو ته وړاندې کوو. ستاره په خیر روغلی ګردیز ته خیر اوسې سجاده روغلی یو. کوبل کې مو برنامې جوړې کړلې. کوبل نه دارې سیا روغللو ګردیز ته. ګردیز چې خو لږ هغه وایي اووی ډېره یخ نن خو په دونه لګېږي فکر دی ډېره اووی ګردیز سړه ده. بس خدای به خیر کړي سجاده. کمنټو کې مونږ ته لیکلي وو برنامو. ځوانانو سره هم غږېږو، کاروباریانو سره هم غږېږو. مخامخ مې یو ډېر داسې کوي ځوان ولاړ دی. ځوانه لږ رامخکې شه. ښه بخیر یې؟ سلام علیکم. جوړ وعلیکم سلام. تکړه بخیر یې؟ بیتونه روژې څه څنګه یې کاروبار؟ شکر دی. ته څنګه یې؟ ولا الحمدلله خیر خیرات دامونه ته ښه یې؟ چېر روان یې؟ ولا رووتو بازار ته مې وګرځو لکه بعد الغلات په یاران دستوان وکسو. لږ دې طرف ته شه چې د لیار باندې نه کو ځکه ګردیز کې ویلوړ یو. داسې نه وي چې ستاره کیسه سره خروپه نه شي. رژا دې سره تېرېږي؟ بیخي الحمدلله بیخي. کوم ځای؟ اریوب یم. اریوب زوزای مو چې د لهجه دې سره داسې خوږه خوږه لګېږي. خپله خوږ سړی ځکه خال ښه د تبریز. اریوب ته به انشاءالله عید کې درځو. انشاءالله رسا که نه مېلمستیا خو به کوې وانې ویلې نه چای به پخوې؟ چار چې توست. اریوب کې خلک څه شی خوري ډېر؟ مشهور یې چی دی؟ ولا هر چی مشهور دی اریوب کې خو. رژې ته نیولی که تو نیولی؟ یاره مو نیولي. بارې وږی کېږي که تږی کېږي ډېر؟ یاره نه وږی کېږم نه تږی کېږم. وږی کېږي بوزین چې نه وږی کېږم. رژموتي کې خبیون هغه نسي جان کوي. نوم دې څه و؟ فضل الرحمن. فضل الرحمن. بس په خیر لوړ شئ. لیدونکو ته په خیرو کې چی لرې؟ اریوب کسانو ته خو بیتونه یاد وي، شعرونه وي ته یاد وي. بس ښه واخو ته غواړم. څه په خیر لوړ شئ. بس په خیر لوړ شئ. چا سره زنګ ونه کې خدای پوهان. یو بل کس سره هم غږېږو کیسې به ورسره. مشره سلامونه. وعلیکم سلام. ملکه زه غږېدی شم. خو ما وې نږدې ودرېدې که خبرې کې د خاطر. خو څه په خیر لوړ شئ. په خیر لوړ شئ. دلته ځینو نورو دوکاندارانو سره هم خبرې کوو، کیسې ورسره کوو. اختر را نږدې شوی دی. دا چې کاروبار یې سره دی کترې وځي نور څه شی دي دا ځکه عطرونه دي زه یې وینم که نه ستاره؟ راځه د خیره سره لږه لیار روکئ لږه لیار. دغه دوکاندار چیرې دی؟ ستړی مه شئ. جوړ په خیر صحت ښه دی په خیر یې؟ حاجي صاحب ته هم ستړی مه شئ. ښه صحت ښه دی په خیر یې؟ جوړ په خیر. دوکاندار کوم یو ده؟ ته دوکاندار یې؟ ته خو داسې ولاړ یې لکه څه شی چې اخلې. نفر ډېر د رش د دلته. ښه یې؟ جوړ یې په خیر صحت ښه دی. نوم دې څه ده؟ نوم مې سیف الله رحیمي ده. سیف الله رحیمي ده. دوکان کوم نوم ده؟ دا جده ساعت او تر پلورنځی. ښه عطرونه پکې دي، خولۍ پکې دي، کترې پکې دي، نور څه شی پکې دي؟ خولۍ دي، کترې دي، زرپراني دي، عطر دي، کانچې دي، سپری تیل. دا ټول شیان دي. باسکټونه. مشر حاجي صاحب څنګه راغلی دی؟ حاجي صاحب ته چې اخلې دلته؟ ټلیفون کې نوم داسې راته لیکي. زه نوم نسم کې لیکلی. ښه ښه. څه نومېږي ته؟ دور ده که نه. بس نو نن سبا خو ټچ زمانه ده که نه؟ په دغه کې لیکنې نو څه کولی په دې اوسپنې کې. ښه څه نومېږي حاجي صاحب؟ زه سیف الرحمن. د کوم ځای؟ یم د سکمنۍ د ولسوالۍ. ښه او نن څنګه راغلی ګردیز ښار ته؟ ګردیز کې دلته یم اوسېږم. دلته درس تدریس کوم. څه شي تدریس کوې که؟ چې قرآن پاک ترجمه وي داسې. ښه ښه ډېر ښه. روژه خو ښه تېرېږي که نه؟ الحمدلله الحمدلله د خدای د نور بارانونه دي. د نور بارانونه دي. داسې د خدای رحم ده. داسې یخ موسم کې پخوا تا باندې روژه راغلې وه؟ زمې کې مې ډېره نیولې ده. څو ځلې؟ دا به رانه ویر وي چې څو ځلې مې نیولې خو نیولې مې ده. ښه همدغه رقم ته یخ موسم سویانو کې نیو واورو کې مو داسې د یخ نه و ډېر یخ و. په دا کوملې بندر ورته وایي هغلته ومه موږ ووتو. بس ما یخ کې د نورو مرګلو مې سویان را ونیو. زرکیم کې ونیوې واورې کې. روژه ماتې لپاره؟ نه شوق وي کار کوي. ښه ښه. زمې کې روزه وه. ګرزن وه. بلکل بلکل. او ښه موبایل دې برابر شو که پاتې دی؟ لیکنه یې راته پکې وکړه. او که لیکلی نه زه یې جیته کې لیکم نو. پوښتنې کوه داسې ملک. دا پوښتنه به درنه وکړو چې دغه ګردیز ښار پخوا څه رقم ته و لکه د مرکزي چوک؟ مرکزي چوک عذاب و پخوا خو نه و ښه اوس ښه ده. لیدونکو سره به څه شی شریک یې وروستیو کې څه ورته ویل لرئ؟ یو پیغام. نو دا هغه پیغام دی ما چې روزه دې وساتي. هغه روزه چې الله تعالی مطالبات درکوي، شریعت یې مطالبات درکوي. د سترګو روزه، د غوږو روزه، د خولې روزه، غیبتونه ونه کړي. دا دې وکړي
وروسته یو نصیحت چې موږ تا نه واورو هغه به څه وي لیدونکو لپاره؟ هغه به دا وي چې تاسې وخت ضایع نه کوئ په عبادت کې ولګوئ ځکه چې قیامت کې اول پوښتنه خدای تا نه وخت کوي. بهترین، ډېره مننه. سخته قیمتي ده د دنیا ژوند. خوشحاله اوسه حاجي صاحب، ښې خبرې مو در سره وشوې. د دوکان کې به لږ راوګرځو، خو دلته زه څنګه راغلم او برق لاړو، دا ولې؟ بس دا خو خدای پاک لکه چې موږ ته برقونه هم داسې د ټینګې نه دي. ناسته د عمر ناسته. ښه، څنګه دی کاروبار ښه دی؟ بخیال اختر لپاره خلک څیزونه اخلي؟ اوس خو دا شروع سوی سیزن نه ده، خو بیا هم خیر خلک ځینې شیان اخلي د اختر لپاره، او سیزن لا شروع نه ده خاص. بس سمه ده. څومره کسان پکې مصروف دي دلته؟ یو شپږ نفره دي. دې وړوکي دوکان کې 17 شپږ نه سجاده وک خدا خو هر څه کې دی، ګوتې کې دی، واسکټ کترې. ته خو چې ته زړه نه کېږي اختر دې پر هر څه پر عادي نه هر څه پر عادي که بیا چې شکام خپل خوس کې بیو دا ګردیز پوزیشن ده. خدای پامان مخکې به لوړ شو نورو دکاندارانو سره، نورو ښاریانو سره او دې سره په څنګ کې ځوانانو سره به خبرې وکړو. لږ به د روژې اړوند هم وغږوو چې روژه په ګردیز کې سره تېرېږي. ستاره وایي چې ته د پکتیا د غره چې نه یې، ته د پکتیا د غره چې نه یې، ما لکه دنګ چنار د خوست شمال وهینه. څه وکړو؟ مولوي صاحب خو ډېر لرې دی که نه؟ مولوي صاحب سړی مه شئ. خیر صحت ښه دی، بخیر یې؟ رب دې خیر پکې داسې خوشبیانې پکې دي. څه نومېږي؟ فضل الرحمن. فضل الرحمن د کوم ځای؟ د پکتیکا. پکتیکا نه دلته کاروبار ته راغلی ګردیز ښار ته؟ بالکل. څه شی خرڅېږي تا په دکونه کې ډېر زیات؟ ټول کې موږ په دکونه کې وشه عطرونه ښه خرڅېږي، خولۍ ښه خرڅېږي، جورې ښه خرڅېږي، هر څه. او څومره وخت کېږي دلته دکون لرې؟ دا وطن نه د کولک کېږي. دا خو ډېرې مخکې نه دا دی دومره ډاک و که اول لږ خالي و؟ نه وشه اول یو دکون و، شکر ده څلور دکونونه دي. وشه ډېره ایسه کیسه ده. ستاره لکه چې موږ لهجه زده کړې ده. موږ ژبه زده کړې، بلې دوړو کې وته زو د وشه ډېر لوړو نوم دې چا و؟ موږ څنګه پته کېږي؟ خیر اوسه. غرمه مو کړې ده؟ وڅکه غرمې نه یې وې ستاره. خدای په امان. ستاره مقصد کوم ځای کې دی چې څه شی خوښېږي بیا داسې ونه چې مو یې ته چی کړي نه و؟ نه سجاده ګردیز کې دی ته وخوالن چې پاتې ولګېږي. ماشومونه لکه لار وکړئ. پوزیشن به وکړو چې نیم خوس و نیم ګردیز و څه وي د پالکو. وړکې چیرې لوړه؟ ستړې ماشه ستړې ماشې کای ښه بخیر یې؟ صحت ښه ده؟ هر څه تو ته درګرځو. څرې یې مشره؟ ستړې ماشې وکړه. ښه بخیر یې؟ څه شی دي دا؟ دا تخمونه دي ګندنه او پیاز جرجیر مسحق جنډې کدو، دا تخمونه دي د خلکو په خدمت کې لګیا یم. نن سبا څه شو سیزن ده؟ دا بانجان سلو مسحق پیاز سلو ګندنه سوله. خو دا یخ کې کېږي؟ یخ کې راکېږي پلاستیک بیا اچوي. گرین هاوس رقم سجاده. ستاره دا کې به دا ښه بلد وي. ښه وستوز یم. ګردیز کې څه شی ښه کېږي؟ هر څه ښه کېږي چې د الله پیدا کېږي هر څه کېږي. هر څه الله کوي. څومره وخت کېږي دا خرڅوې؟ یاره دا 21 کاله کېږي چله. 21 کاله؟ او دې باندې تا د کور فامیل ګزاره روانه ده؟ ګزاره ده الحمدلله خدای پاک راضي یم. خپل کار نه راضي؟ شکر الحمدلله. د کوم ځای؟ د ابراهیم خیلو. روژه دې څنګه روانه ده؟ ډېره مبارک روژه ده ماشاءالله. خوندوره روژه ده، ډېره خوندوره روژه ده. روژه ماته کې ډېر څه شی خورې؟ غوښه ډېره خوند راکوي. غوښه؟ ډېره خوند راکوي. ستاره چې چا نه مو پوښتنه کړې د غوښه خوند او سړه د بل د پخه عمر خلکو ته غوښه خوند ورکوي. دا ډېره خوند کوي. وړه غوښه که غټه؟ وړه خو خوند کوي چې وي غټه غوښه خورم. وړه خورم. دا بس نو روژه ماته ته موږ مېلمانه کوي او چرګ حلال. ټول راځي په خدمت کې. خدای په امان. دعاګانې کوي. او بل ځای کې وایي ستاره چې زه دې وکړم دې د نو نه ته پکتیا ته راشه جانانه. دا لکه چې مصروف دی که نه؟ چا زنګ دې ته والی نه؟ ورور دې چیرې دی؟ ورور مې دلته راوځه. کور کې به ویرې ژامو دي چې شابې دي نه غوښه. د کوم ځای؟ پکتیا یم. پکتیا کې د کوم ځای؟ انګرانو کې. دومره بیروبار مې دې ته جوړ کړو په هېواد 2 ملټو کې. څه شي کاروبار کې؟ چکني خرڅوو. یوازې چکني ده؟ اچار پکې نشته؟ نه میوې چکني ده، ښه سپیشل چکني ده. میوې چکني؟ میوې؟ نوم دې څه دی؟ نوم مې حامد. خپله هم نوشیجان کوي که نه؟ ښه صحیح. خوند درکوي؟ ښه صحیح. والا وی خی شوقي ده دا یو کاروبار چې شوق نه چلان کې چې خپله خوند درکوي چې بل سړي ته وایي چې سخت شاعره کې ډارې کې وخوالې خرڅېږي؟ ښه صحیح. ورځې به څومره سودا کېږي؟ یو سالو 15,000 کېږي. ګزاره کېږي دې باندې؟ انشاءالله به کېږي. 15,000 ستاره خلک نن سبا په ډېر غټ دکونه کې هم نشي جوړوای. الحمدلله اوس سیزن چکنه یو ده مخې ته داسې ځو. مشره دغه ځای څه نومېږي؟
دا چوک مرکزي چوک دی. آفرین. ته څه نومېږې سړی مشې؟ امید د کوم ځای یې؟ د درمات. څنګه راغلی دلته؟ دلته مکتبه. څوم صنف کې یې؟ څلورم صنف کې یې. او څومه نمره یې؟ او هغه پنځم. او روژه دې نه ده نیولې؟ نه نیولې به دې وي زه وایم. تر اوسه که شونډې دې ډېرې وچې کېږي. سجاده د ګردیز بود د شونډې وچوي. ښه چې به وایې لیدونکو سره چې شریکوې چې دې زده کړي دي؟ ټوکه دې زده کړي دو؟ شعر دې زده کړی ده؟ نه دې ده زده؟ لاړ شه له بس خدای په مان لاس راکړه لاس. ستاره اچار وطني دي دا که بل ځای اچار دي؟ دا د کوم ځای اچار دي؟ اچار والا څه شو؟ ستاره کاسې نشته. کوڅو دي اچار؟ 4 کیلو 50. وطني اچار کوم دي؟ وطني دغه وطني دي دغه وطني دي دغه وطني دي دغه ایرانی دي. ښه اچار کوم دي؟ ښه تر ټولو اچار دغه دي. دا وطني کې خر وطني دي دا روغ دي کنه. دوستانو زما د خوښې تر ټولو بهترین اچار دغه دي کنه. ته صبر وکړه ستاره لږ څه کم. نه رجاد و سجاد. اوه دا بوی ډېره والا ده رضا. والا سجاده وي. په څو دی کیلو؟ کیلو 500 روپۍ. ګزاره دې پکې کېږي؟ ګزاره خو دومره ګاډه نه کوي. 40 روپۍ راغلی. نه د ورځې څومره خرڅېږي داسې وایه؟ ورځې ډېر خرڅېږي. څومره؟ 5 منه 6 منه 7 منه. د شاته دوکان هم د تاسې دی؟ بس نو ستاره که شاو کې لرې وخولو نه سجاده بس مو خو والا خوله ته اوبه وبه شوه. مخکې به لوړ شو. دوستانو په بېلابېلو ځایونو کې د خپرونو د جوړولو د لړۍ په برخه کې ګردیز ته هم راورسېدو او ستاسو لپاره مو دلته هم خپرونه پیل کړه ځکه د لیدونکو ډېره زیاته غوښتنه وه. دا مرکزي چوک دی که نه ستاره؟ دغه ځای کې وینم د وچې مېوې د کونده او بیا په دغه اړخ کې هم پرچون د کونده. مخکې اچار ایښي دي، چکنۍ ایښي دي، روح افزا ایښي دو. دا مومي چوک د سجاده دا شاید ډېر کې ووځي. ستړی مه سئ. خیر جوړې. څه نومېږي ګرانه؟ سید رحمان. سید رحمان کوم ځای؟ د پکتیا د پټان ولسوالۍ. کومې ولسوالۍ؟ پټان. او دلته څنګه راغلی چوک ته؟ والله همداسې په چکري غوره وګرځېدو. چکر دې ووهلو؟ ښه صحیح. کوم ځای کې وګرځېدې؟ ډېر وګرځېدو. پورته تیري پره لوړو دغ پره وګرځېدو. کور ته د خوست چوک پره وګرځېدو. ډېر ولې ډېر. خوست چوک؟ نه خوست دا هغه پره. پکتیا کې 5 چوکو نومونه وخله. پکتیا کې 5 چوکو نومونه؟ چوکونه خو دا مرکزي چوک نه بل چوک څه نومېږي؟ مرکزي چوک یو دا هغه دی. نور خو ته چوکونه وراکوي خو وړه دي ټوله نو شیرناو کې غزني دی. دا چوره یو څو کامره دي نو کوزه چې پکتیا کې په شیرناو کې شته دار دشته وځي چې ګانې پوری 60,000 دي. 60,000 او ریاضي ستاره ډېره زورواره ده. نوم دې څه و؟ سید رحمان باسط. سید رحمان څه کاروبار کوي؟ کاروبار نشته ولا انداز ګرځو. وزګار یې؟ ولایا چارو رئیس ده. خو چې به وایې لیدونکو سره چې شریکوې؟ ولا که چې خو لرم زیرن ځکه چې نه دي مروړي. خو څه خدای په مان ښه روژه ولرئ. ځوانه څه نومېږي؟ عبدالرزاق د کوم ځای؟ د ګردیز کې کوم ځای؟ شکرخیل. د کومې ولسوالۍ مربوط کېږي که د مرکز دی؟ نه د مرکز مربوط کېږي. څه کاروبار لرئ؟ هیڅ یاغي ګرځو. یاغي څه وکړو؟ کاروبار نشته. تعلیم وکړه کنه چې یاغي ګرځو. تعلیم نشته. تعلیم واس اقتصاد ضعیف است. دولتی مکتب کې داخل شي یاغي نه به خلاص شي. د نوم بدل کن. چی؟ د نوم لکه یاغي لایا ګرځم نوم بدل. یاغي خو موږ هغه ته وایي چې داسې کاروبار دې ته پیدا کېږي کوم ښه کاروبار کړلی شي؟ کاروبار قسم زده ده. نانوایی قسم زده ده. هغه اوس بند شوی. نانوایی؟ مخکې د نانوایی کې کاروبار کولو؟ او که دوباره درته پیدا شي کولی شي؟ ولې نه؟ بزګري کولی شي؟ لیدونکو سره به چې شریک کړي؟ لیدونکو سره باید به دا شریک کړو چې ټول باید دغه د افغانستان خلک ته کاروبار نشته. باید دغه حکومت کاروبار پیدا کړي. نو چې ځوانان ټول بیکاره دي. اقتصاد له امله ټول ضعیف دي. باید زموږ دولت د ځوانان ټول باید یو همکاري ورسره وکړي چې یو کار یو هغه ورته پیدا کړي. اختر لپاره د امادګي نیولې دو؟ چیرې اخیستې؟ هر چی چې کالي بوټ هر چی. مننه. خوشحاله اوسئ. خدای په امان. دوستانو ستاسې په غوښتنه راغلي یو د پکتیا ولایت ګردیز ښار ته او دلته مو هم ستاسې لپاره یوه لنډه شان خپرونه جوړه کړه د روژې په 20مه. ستاره شل شوه شل شوه او
هیله ده له دې خپرونې به تاسې خوند اخیستی وي. دلته به بیا هم راځو، بیا به هم راځو، ستاسې لپاره به په بېلابېلو ساحو کې خپرونې جوړوو. ولسوالیو ته به ځو. د اوس لپاره ما سجاد شاه ستار ځان او په کمره کې عابد صاحب ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ، مګر په کمنټونو کې یاد مه وباسئ چې بله خپرونه ستاسې لپاره چېرته جوړه کړو. د خدای په امان.